السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو فاروق جان حسین ما ډیر اهم اپډیټ د غزناور په حواله تاسو وړاندې کوم خو دا کنه وړاندې چې نن بیا د سیوا واقع راغلی د دغه خبره سره کوم خو دا کنه وړاندې دا ټولو خلکو ډیر زیاته مننه کوم کم چې زما سپورټ کوي او بل خبره مې دا هم کوله چې کله یو نوم اخلم نو پاتې کیږي برانه خاص کر د ثوابي د خلکو د دیر د خلکو د بنیاد د خلکو د مردان د پیښور د ډي آی خان د خلکو په خصوصي توګه او دغه ځای د ښکاریانو هم ډېر زیاته مننه چې هغوی هر قسمه تعاون زما سره د هغوی یقین دهاني کړې ده. د دې نه علاوه د بلوچستان او د سند چې کوم کسان دي هغوی هم ما سره ډېر زیاتې رابطې کړي. د دې نه علاوه کوم چې زموږ مسافرونه دي چې هغوی کوم په یورپي ملکونو دي که هغه یا دغه نورو ملکونو کې دي د دې سعودي والا دوبۍ والا جاپان والا اټلی والا او څومره چې بهر دي که یو نوم اخلم مال ولیول نو مانه په ډېر زیات وخت ولګي د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه چې هغې د هر قسم سپورټ ما ته یقین دهاني راکړې ده او ما ته دا ویلي چې بھئی موږ به نو زه هغې ته صرف د دعا خواست کوم صرف دعاګانې به کوئ انشاءالله او موږ دلته کم کسان چې خصوصي د دې لپاره منتخب کړي دي هر هغه لاس هر هغه مټ هر هغه نظر هر هغه ذهن به د هغې به مخنیوی کوو کم چې پښتونو لسته کم چې زموږ وطن ته د نقصان د رسولو کوشش کوي انشاءالله د دې به مخنیوی کوو که هغه ځناور دی او که انسان دی خو د قانون د سوري د لاندې د هغې به چې کوم دی موږ مخنیوی کوو بیا په خصوصي توګه د هغه آفیسر هم ډېر زیاته مننه کوم چې هغې ما سره رابطه کړې ده تپوس پوښتنه یې کړې ده او هغه تحقیقي ټیمونو هم ډېر زیاته مننه کوم چې هغوی ما سره لکه په دې دغه کې اوس منډه ترډه وایي لګیا دي. باقي یو خبره مې ډېر انتهایي ضروري ګڼله چونکې موږ خو خپل ویډیوګانو کې تر ډېره حده پورې ما کوشش کړی دی چې زه چېرته هم د یرې ماحول پیدا نه کړم ځکه چې پښتون یو غیرتي قوم دی پښتون یو زنده دله قوم دی پښتون یو بهادر قوم دی نو چرته به هم د یرې خبره نه خوري او نه به دی یریږي نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې اوس موږ ته هر یو خړ سپی یا هر خړ ګیدړ یا داسې نور ځناور په معمولي دغه کې موږ ته هغه د لګړ بګړ په شکل کې ښکاري نو زه دا خبره کوم چې بھئی د دغه څیز پوره تخلیق او ښکاره ځناور دی او بله دا چې دا څیزونه موږ څه په دې علاقه کې اوسېږي دا دنیا زموږ په شریکه باندې کور دی که ګیدړ دی که سپی دی که ګړ بګړ دی دا به موږ ځان سره ساتو خو موږ به چې کوم دی د خپل تاوان له به چې کوم دی خپل تاوان به بدي باندې نه کوو دا چېرته هم انسانانو ته نقصان نه رسي خو چونکې د دې علاقې دا ځناور اوس داسې شوي چې هغه په انسانانو باندې حمله وکړله نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې باید دغه څیزونو چې کوم وایلډ لایف والا دی هغې په خپله هم ګامونه چوت کې د هغه څیز نیوکه دې وکړي کم چې انسانانو ته نقصان رسولی دی. باقي ما ته مختلفو علاقو نه خبرونه راځي چې دلته ښکاره شو ځکه په زرګونو میسیجز ما ته راځي په وټساپ باندې نو بھئی که چا له مې ریپلی نه وي ورکړی د هغې بخښنه غواړم په هر غږ پسې به ګوره ټول نه غټ دروغ هغه دي چې ته یو خبره واورې که هغه حقیقت دی او که غیر حقیقت دی او ته بغیر تحقیقه دا مخکې بوځې نو دا چې کوم دی دا ټول ډېر زیات دروغ دي. باقي کم کسان چې هغه د بهر ملکونو کې دي یا په پاکستان کې دننه دي ما ته د هر قسم فاینانشلی سپورټ دغه کړی چې یاره نو هغې ته زه دا کوم چې وایي ستاسو سپورټ ما سره صرف دا دی چې دعاګانې وکړئ د دې نه علاوه مې دا خبره کوله چې ستاسو سپورټ دا چې پروګرام شیر کړئ د پښتنو د خپل وطن د خیر د انسانیت د خیر دپاره به موږ ګامونه چوتو د دې نه علاوه ټیک ته داسې دلته اوس کسانو کوم چې زما نږدې ملګري دي هغوی لیدلې خو چونکې د علاقه ښکاره خبره ده چې ډېره زرخیزه علاقه ده نو چېرته په 2 او 3 ګزه ځای کې ښکاره شي او بیا بل فصل ته واوړي نو انشاءالله خلک ورته اویر دي خلک آګاه دي چې چېرته ښکاره کېږي کوشش کوي منډه پسې وایي د هغې د نیولو کوشش کوي خو دا ده چې یاره انسان خو هر وخت کې لکه دومره تیار نه چې هغې د نیولو دغه وکړي. بله خبره مې دا کوله چې نن کومه ویډیو وایرل ده د کاټلنګ د علاقې نو یا بھئی زما خپلو زلمو ته خپلو ځوانانو ته خپل چې کوم لوی کسان دي هغوی ته دا خواست دی که چېرته ته تش لاس هم یې نو تا باندې که چېرته دا څیز راشي دی ونیسه دی به تا ته دونه نقصان نشي رسولی ځکه چې ما ته د خاص کل د ډي آی خان خلکو هغه ویډیوګانې د دې شیز رالیږي چې هغې باقاعده په لاسو کې نیولی دی هغې ورپسې غار ته ننوځي او د غار نه یې راوباسي په لاسو کې
نو دا دومره هم زورور نه دی، په زور کې دا دغه نه دی، لکه ماشوم دپاره خو خطرناک دی، خو د غټ سړي دپاره دا دونه زورور نه دی. نو دی به ګیرو که چېرته موږ سره څه وي خو ډېره ښه ده، که نه نو دی په لاسو باندې هم موږ ګیرولی شو. نو یریږو به چېرته هم نه، د دې د نیوکې کوشش به کوو او خبر به هغه خورو چې کم پورا ثبوت سره وي. د کاټلنګ دلبر ټي وي چې کوم خبر خور کړی دی موږ د هغې قدر کوو، باید چې دا داسې وي هم. نو دغه علاقې خلک د اویر وي، هغه د ویښ وي او د دغه څیز دپاره د ټیم ساز کړي، د هغې د نیولو دپاره د هم لکه کوشش وکړي. څنګه چې زموږ د علاقې کسان الحمدلله لګیا دي په پټه پټه باندې، د نورو ځناورو به پکې خیال ساتو کوم چې انسانانو ته نقصان نه ساتي، د هغې د مړینې به موږ چېرته هم کوشش نه کوو. قانوني طور باندې دا خبره غلطه خبره ده او هسې اخلاقي طور باندې هم دا خبره غلطه ده چې کوم چیز موږ ته نقصان نه رارسوي نو د هغې سره زموږ څه کار نشته دی. باقي په کاټلنګ کې ویلی کېږي چې یاره نن یې حمله کړې ده هغه بابا باندې، نو بابا نه کپړې وغیره شلولي دي. خو زه دا خبره کوم چې وایي د دې شیز نه که موږ ترې تښتو نو تېښته ترې نه ده پکار، د دې د نیولو او د دې د خاتمې هغه سوچ به کوو، دا به ختمو. څومره چې زموږ سره ادارې دي هغې هم کومک کوي، خو چونکې هغه څیز باندې یقین نه ساتلی کېږي کوم چې چا په خپله باندې نه لیدلی. باقي هغه کسان ته زه دا هم وایم چې کم کسان ما ته اکثر په کمنټس کې باکس کې یا چې کوم دی په پرسنل باندې دا خبره کوي چې مړه دا سوی یاره نشته دی او دا چل دی او هغه چل دی یو یاره خوری، نو بهی ستا په نه منلو کې دغه کې زما څه کار نشته دی. خلک خدای رسول هم نه مني نو هغه خو بېله خبره ده چې اوس ته نه منې. الله دې تا هم وساتي، ستا چمګاوڼ ستا حالت ته هم وساتي. باقي کم نقصان چې کړی اوس الحمدلله دا 2-3 ورځې وشولې هېڅ قسمه نقصان نه دی کړی، لیدلی شوی دی خو نقصان یې نه دی کړی. باقي چې څومره خبرې خورېږي چې پلانکي ځای کې پلانکي ولید او پلانکي ځای کې بهی دې خبرو پسې بلکل غوږ مه وړئ چې نقصان یې نه دی کړی. د دنیا زناور دې ګرځي به هر خړ سپی او هر خړ ګیدړ دا لګړ بګړ نه دی، دا نقصاني نه دی. مهرباني وکئ د دې شیزو نه چې کوم دی اجتناب وکئ او ښه ډاډه ګرځئ، خپل ماشومان سبقونه لېږئ، د تعلیم نه په مونځ او اودس باندې په مدارسو باندې په دې باندې به هېڅ قسمه کمپرومایز نه کوو. موږ به دغه څیزونه جاري ساتو خپلو ماشومانو له. او دا هم درته وایم چې که انساني لګړ بګړ دی او که دغه ځناور دی بهی د دې به مخنیوی کوو هر هغه څیز چې کوم انسان ته نقصان رسوي. بیا هم کېدای شي زما خبرې تاسو باندې هغه شان نه وي لګېدلي څنګه چې په کار وي. ډېر زیاته بښنه درنه غواړم. خوشحاله او آباد اوسئ. تر نیکسټ پروګرام پورې انشاءالله موږ سره اوسېږئ او زما پروګرام سره شیر هم کوئ. زما پیج لایک فالو شیر غواړم درنه، دغه ستاسو زما سره سپورټ دی او انشاءالله د دروغو خبر به چېرته هم نه خورو چې نقصان نه شوی، بلکل نه ده پکار چې موږ داسې خبر شیر کړو. او کوم چې واقعات راغلي دي د بټخیلې یا د ثوابۍ په حواله باندې خاص کر ډېر زیات دي چې هر ثوابۍ کې ډېر دي، نو بلکل دا ډېر نه دي. تاسو مه یریږئ. بهی دغه خاوره خو د کرنل شیر خاوره ده، دغلته چې کوم دی لګړ بګړ نه چې یو څیز هم نقصان نه شي تاسو ته درسولی. تاسو که چېرته داسې څه حالات وي باقاعده د هغې دپاره زلمي وټاکئ او دغه شیز مخنیوی وکئ. چېرته چې هم یا خوشحاله او آباد اوسئ. د الله په امان.